سلامونه بسمل صاحب جوړ تکړه په خیر. دا راته ووایه چې انسان ولې ماینېږي. شربل صاحب ډیره مننه. سلامت چې دا پوښتنه چې موږ ولې میینېږو په حقیقت کې پیچلې او مغلقه ده او بیخي ډېر نظریات او په اصطلاح لارې شته چې موږ یې په دې برخه کې د یادونې وړ بولو. د بېلګې په توګه د تکامل له نظره داسې ویل کېږي چې انسان د الله تعالی له شعاعو او ارتشاعاتو څخه دی او کله چې موږ میینېږو په حقیقت کې د تکامل په لټه کې یو. دوهمه خبره دا چې دا یو عاطفي روږدي کوونه ده او یا که په بل عبارت ووایو زموږ د عاطفې د تغذیې په نوم مینه د تغذیې په نوم ده. یعنې موږ لکه په فزیکي نړۍ کې له خوړو اوبو پرته ژوند نشو کولی او زموږ عاطفه له مینې پرته ژوند نشي کولی. نو دا د هغه غوښتنه ده چې باید پوره شي. همدا ډول د کله چې د یو چا په لیدو په دماغو کې یا زموږ په مغزو کې ډوپامین، اکسیټوسین او سیروټونین هورمونونه ترشح کېږي، دغه یو انقلاب رامنځته کوي او د هغه انسان د بیا بیا لیدو، د هغه سره د ناستې پاستې او هغه سره د خبرو پیغام ورکوي دماغو ته چې دا په حقیقت کې مینه ده. او یو کامل او پیاوړی نظر چې د هغه دا دی چې موږ په روحي لحاظ یعنې موږ په اروايي لحاظ ځان خپلواکه کوو. یعنې زموږ لاشعور ځان خپلواکه ګڼي چې هغه میینېږي، یعنې زموږ په توان کې نه وي. د مینه په حقیقت کې د انسان په شعوري توان کې نه ده، نو هغه لاشعوري پرېکړه ده چې هغه وښایي چې موږ خپلواکه یو، په خپلواکه ډول پرېکړه کوي. او بل نظر دا دی چې انسان یو ټولنیز مخلوق دی او د ټولنیز پاتې کېدو لپاره باید له یو چا سره هغه د مینې تارونه، د عاطفې او د اروا تارونه وغځوي تر څو د خپل ذات پاتې کېدو لپاره، یعنې د خپل هغه تخم د پاتې کېدو د همیشوالي لپاره دی په اصطلاح په هڅه کې دی او هغه باید تل پاتې وي د راتلونکي لپاره. دا یو طبیعي او فطري اړتیا ده او همدا ډول د ځانګړو هورمونونو، کیمیاوي هورمونونو په ترشح سره دغه احساس جوړیږي او مینه موږ ته احساساتي او روحي خپلواکي، ثبات او تکامل راکوي. او همدا ډول د انسان د تخم د بقا لپاره مینه یوه اړینه او مهمه پدیده ګڼل کېږي او په ژوره معنا دا د خالق د جسم، د خالق د مینې او د رحمت انعکاس دی او د ژوند معنا ده.